دوستانو سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې جوړ به وئ. نن ورځ راځو د پانیک د حملې په اړه یو څو خبرې کوو. دا چې د پانیک حمله د عصبي ناروغیو له جملې څخه ده چې د انزایټي یا اضطراب له ډولونو څخه شمیرل کیږي. دغه ناروغي یوه اضطراب لرونکي کس سره پیدا کیږي چې په لاندې ډول یې نښانې موجودې دي. ځینې وخت چې یو روغ انسان یوه پیښه وویني، زلزله حس کړي، طوفان راشي او داسې نور پیښې، نو په دې وخت کې د دې کس حالت خرابیږي، لکه د زړه ضربان زیاتیږي، په مخ یې خوله راځي، لاسونه یې ریږدي، خوله یې وچیږي، په خبرو کې همدا ډول ورخطا کیږي او داسې نورې نښې علامې پکې مو رامنځته راځي چې دغه حالت له 5 دقیقو څخه نیولې تر 20 دقیقو پورې رسیږي. خو اوس خبره دا ده چې ځینې هغه کسان چې له دغه ډول حالت سره مخ نه وي، یعنې زلزله نه وي، کومه لویه خبره نه وي، خو بیا هم له دغه ډول حالت سره دوی مخامخ کیږي. دا ډول کسان بیا ولې له دا ستونزو سره مخامخ کیږي؟ ډاکټران وایي چې دا ډول کسان هغه کسان دي چې دوی تلپاتې اضطراب لري، یعنی انزایټي لري. دوی په همیشه له کومې پیښې سره چې مخامخ هم نه وي، یا په کور کې کومه لانجه وي، په ځانګړې توګه میرمنې چې دوی باندې د پانیک حمله بیخي زیاته راځي. او د پانیک نښې دا دي چې دغه کس دا حس کوي چې زه همدا اوس مړ کیږم، ساه مې په خطو ده. شاید په دې وخت کې نور هم ورخطا شي او شاید شاوخوا خلکو څخه د ډاکټر ته د تلو مرسته وغواړي. کله نا کله ناروغ یا شاوخوا کسان فکر کوي چې په دې کس باندې د زړه حمله راغلې ده او د زړه د حملې لپاره عاجل ډاکټر ته مراجعه کوي، خو بیا هلته له معایناتو وروسته معلومیږي چې دا د زړه حمله نه وه، بلکې د پانیک حمله وه. نورې نښې دا دي چې په ناروغ باندې خوله راځي، خوله یې وچیږي، سینه کې درد پیدا کیږي، لاسونه یې رپیږي، ساه یې هم بنده کیږي، چې دا ډول حالت په خپل ذات کې هیڅ ناروغي نه ده، خو د اضطراب یا د ویرې له امله دا ډول حالت په انسان کې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې ناروغ یا ناروغ لرونکي بیا هم د پانیک له حملې څخه ویره لري او په ډاکټرانو باندې ګرځي، چې ځینې ډاکټران متاسفانه د ناروغ په اصلي ناروغي نه پوهیږي، کله د معدې درمل ورکوي او کله هم د زړه درمل ورکوي او یا د نورو ناروغیو درمل. په ځینو سیمو کې چې ډېر خلک تعلیم نه لري، عامه پوهاوی نه لري، شاید ناروغ دمګري ته بوزي او په دمګرو باندې ګرځي، چې ځینې دمګري له هغوی څخه د زرګونو پیسو غوښتنه کوي او دا ورته وایي چې په ذمهواري د ناروغي ترې باسي او یا نورې خبرې. اوس خبره دا ده چې د پانیک ناروغي ولې رامنځته کیږي. لکه مخکې مو چې وویل، د پانیک حمله د نامعلومې ویرې یا شدید اضطراب له امله رامنځته کیږي، یعنې هغه مسلې چې د انسان په ژوند کې نه وي رامنځته شوې، انسان یې په خپل ذهن کې رامنځته کوي او ځان ته یې لویوي. بله دا چې د پانیک ناروغي د ژوند په سبک پورې اړه هم لري، لکه د پښتنو په څیر په لویو کورنیو کې چې ډېر کسان اوسیږي، په ځانګړې توګه میرمنې چې په داسې کورونو کې سخت ژوند تیروي او له نورو میرمنو سره شخړې او تاویلي ماویلي کوي، چې دا هم د پانیک ناروغیو په رامنځته کېدو کې لوی لامل بلل کیږي. همدا ډول یو کس چې ډېر کارونه ترسره کوي، په دغه کس باندې فشار راځي، یا له خلکو سره حسابونه کتابونه وي چې حل شوي نه وي، یا ډېرې ستونزې تېرې کړې وي، په داسې کسانو کې هم د پانیک ناروغي رامنځته کېدلی شي. ډاکټران وایي چې دغه ناروغي ارثي هم کېدای شي، یعنی د چا مور او پلار چې په پانیک ناروغي اخته وي، شاید اولادونه هم په پانیک ناروغي باندې اخته شي. د نشهیي توکو د کارولو مسله هم پکې شامله ده چې له دې هم پانیک راځي. خو په لنډه توګه وایي چې د دې ناروغي علاج څه دی او څنګه کولی شو له پانیک حملې څخه ځان خلاص کړو. په دې برخه کې یو څو وړاندیزونه شتون لري. لومړی دا چې یو کس باید د خپل ځان ته آرام چاپیریال رامنځته کړي، له خلکو سره خپلې شخړې، مسلې، حساب کتاب خلاص کړي، هغه چاپیریال چې دی پکې اوسیږي له هغه سره ځان عیار کړي او داسې خلک ځان ته پیدا کړي چې دی ورسره خوشحاله وي. له بل لوري ورزش کول، زیاتې اوبه څښل، پلی مزل کول، لمر څخه انرژي اخیستل، د ټوکو ټکالو کلیپونه او ویډیوګانې لیدل د داسې او په ځانګړې توګه د عصبي ناروغانو لپاره ډېر ګټور دي. دوهم، له یو ارواپوه سره مشوره کول، چې ارواپوه ته باید لاړ شي، له هغه سره خپله مشوره وکړي، خپل هغه کومې ستونزې دي هغه له هغه سره شریکې کړلې. دریم دا چې ډاکټر ته تلل، دا په هغه وخت کې چې یو کس نشي کولی د ځان کنټرول په خپله وکړي یا یې ارواپوه کنټرول کړي، نو
دی کولی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او د دوایي د درملو له لارې د دې ناروغۍ علاج وکړي. نو درنو دوستانو دا و د پانیک ناروغۍ په اړه څه ناڅه معلومات چې تاسو ته وړاندې کړل. څو خبرو ته بیا هم اشاره کوو چې پانیک یا د وارخطایي ناروغۍ ده چې هغه کسان چې په اوږدمهاله اضطراب باندې اخته وي په هغو کې رامنځته کیږي. د خولې وچېدل دي، د سر ګرځېدل دي، همدا ډول په خبرو کې غلطېدل دي او ځینې نورې نښې نښانې پکې موجودې دي. دا د اضطراب له امله په انسان کې را پیدا کېږي چې له 5 دقیقو څخه نیولې تر 20 دقیقو پورې وخت نیسي. ځینې کسان شاید په کورونو کې چې کله لویې مسلې وویني، جنګونه وویني، شخړې وویني، شاید د پانیک په ناروغۍ باندې اخته سي. دوی یو د 20 دقیقو لپاره خپل حواس له لاسه ورکوي، هغه د چا په اصطلاح چې دوی بېهوشه کېږي، چې وروسته بیا ډاکټر ته وړل کېږي او هلته یې فشار کتل کېږي چې د دې له امله فشار هم یا ټیټېږي یا پورته کېږي. نو د درنو دوستانو د موږ د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره واوسئ. د ارواپوهنې او علمي معلوماتو چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ او ګټه ترې پورته کړئ. ډېره زیاته مننه.